نبی کریم رؤوف الرحیم علیه الصلاۃ والسلام ور حدیث مبارک د مشکات شریف را نقل کړی دی. سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دی. د مبارک فرمایي چې حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک راته فرمایل چې کوم یو انسان قرآن عظیم الشان زده کړی او بیا یې ویل ته نه کول قرآن یې هیر کړی. کوم یو انسان قرآن عظیم الشان زده کړی او ویل یې ولا نه کول هیر کړی نو حضور نبی کریم علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې به دغه انسان د رب په دربار کې به په داسې حال کې ودرېږي چې په دغه انسان باندې به د جزام بیماری به وي. د جزام بیماری مفسرین فرمایي محدثین چې دا برګي مرض ته وایي، سپینوالي ته وایي، برګوالي ته وایي چې د انسان په بدن باندې به راغلی وي. فرمایي چې دغه انسان په بدن کې به بیماری به وي، په معذورتیا په حالت کې به د رب په دربار کې به دغه انسان ودرېږي او ټولو خلکو ته به دا پته لګي چې دا هغه انسان دی چې دغه انسان په دنیا کې قرآن زده کړی او قرآن یې وایه نه. دا